ترابن خاوري وعظاما او هډوکی ان لمدينون اي مونږه تبیا لمدينون بدل را کولې شي دین باندې بدله هم ده کنه ان بیا مونږ ته بدل را کولې شي نو دا خبره بده یو کی شکل دا خبره او کی نو دې خبره نه خو الله خبر شي الله خبر ده علیم ذات ده نو الله ورته فرشتي ذری سره دې ته وایي چې قال هل انتم مطلعون دا تا چې کوم ملګری ذکر وکړو چې هغه ما په ویلې چې تا دا کار کړی دی ته هغه نه ځان خبرول غواړي درته وایي خیر چې چرته دی الله ورته وایي قال او وایي هل آیا انتم تاسو مطلعون قتل غواړي دا اطلاع مو مې دا چې خبر مکم نو فطلع نو بس دې وګوري اطلاع بوشي نو وګوري فرآه هغه وګوري هغه سړی فی سواء الجحیم پمن د جهنم کې په برابر هي د جهنم کې او دا الله تعالی د جنت او د جهنم هغه الله تعالی په کیفیت داسې غي تکړی وي چې آسان سره یو بل پوری او طاقت به دومروي چې د جهنم کې دنم قتل شي او خبره به هم کولی شي لکه څنګه جنان سبا د فرشتو تعالی طاقت ورکړي دي څومره چې موږ ته خبر یو غنا زیات به څومره همدارنګ ولا تک جنتیانو ته بور کی قال او وایدا سړی دا جنتی وو صورت وای د جهنمی ته تالله قسم دې په الله ان کتا چې بشک ویت نشته ودا خبره لا تردین چې سړي هم ځان سره لا کړي وي تا خو زه د گمراه کړو ظالم ته خو ځان ته پروتي زدم ځان سره د تر واستما خدا خو خواج ما ته خبرونه منله او تا په دې خبرو کې را نغلمه ولولا او کچری نو نعمت ربی نعمت زما رب لکنتون زوی انوم بز من المحضرین تاسو په دې مجرمانو کې حاضر شونا زب مزت حاضر وې په دې جهنم کې افما نحنو بمیتین نو آیا نه یومږه بمیتین مړ کیدون کی نو استاد پته ونه لګیدا تا دا منل نه الا مگر موتتنا مگر مړ کېدل زمږه الاولى اړم بنزل وما نحنو او نه یومږه بمعذبین عذاب ورکړی شونا ان بشک هذا له الفوز العظیم بشک هم دغه الفوز کامیابی العظیم لویا لمثل هذا د دې بشان دی فليعمل بس عمل دیو کی العاملون عمل کون کی څه مراد ده ان تا د دواړه کسی واوري دي د جنت خبر د جنتی خبره ته خو خشوا نو پکار چې دا سه عمل تمو کا د دې څه عمل کړو نو دا تا چې ملګری دوکه کوي او تا د قران اړي او تا په خپل نور فضلیات او عباسیات او خرافات کې نه نباسي نو ته ورته وایي چې ستا خبره نه منما د الله خبره منما نو چې دا سه عمل وکي نو جنت ته بلار شي هغه تم وایي چې تم راځه جنت ته تم د جنتیانو نه شامل شه نو وکړه چې دې عمل وکي هم د غرنګي ازالک یا دغه خیر بهتر ده نزلا من مستیا ام او یا شجره الزقوم وند زقوم نو دا د جنت د مل مسته چې تاسو واوري دا د خسته ده او کده جهنم هغه ونه چې د زقوم دغه خسته ده ان جعلناها بشکم غکړه د هغه ونه فتنه ازمائش للظالمین د ظالمانو د پاره دغه چې دی پر خان دي د څنګه جهنم ده وای جهنم کې به ونی وي یو طرف ته وای چې ور ده او بل طرف ته چې پکې ونی وي دا به خندیدل او پیدا مکه مشرکین نو الله وای دا خو فتنه ده ازمائش ده انها بشکا شجره یونا تخرج چراوزی فی اصل الجحیم د منځ د جهنمنا او دا داسې ونه ده چې هغه د منځ د جهنم کې براوزی طلعها غنچی د هغه میوه د هغه کانه تبوایل کاغا رؤوس الشیاطین سرونه دي د شیطانانو ان دې مراد نه دي چې شیطان سر چالیدل دی او مغه سی بوي خو لکه څنګه چې شیطان سر د انسان په تصور کې خوفناک کی لکه شپې مونږ یاري خلق الله بو دې بلا دې وغیرہ وغیرہ هم دا غره کې دا هغه ته چې ګور نور نه یریږي هغه دا قتل بم خوفناک کی داغه او بیا د جهنميان چې کله ارزو کی نو بیا د جبرائیل د جهنم دغه فرشته به راولي او هغه خوراک ورته کې لازم تاسو بچ کی داغه نه طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم بشكد الى اكلون خامخ خورن کی من حد اغینا فمالئونا بس دکبکی من حد اغینا البطون خیٹی ثم بیا ان بشکلهم ذی پارب علیها د دې د پاسا ان د دې خوراک نه چې دا خوراک لو کی لشوبن نبیا بغډونی د ابو من حمیم د اشدل ابونا هغه ور باندې پر نور ور واچي بیا الله تعالی دې تاسو بچ کی او هغه خټې دلی ابو او هغه به هم ویني زوی د جهنميانو ثم بیا ان بشکا مرجعهم واپس ګرځیدل د دوی ل الجحیم جهنم طرف ته بوي دا بالا دوی بوزي فرشتي ذریعہ سره الته خوراکو کی خوږي ای اوږي خلاصي
نو الته پر باندې خوراک وکي بیا ودی اور واخلي خېټه او بیا ودوي چې تګي شو بیا خطګي خرازي بیا ور باندې دا اوس کې یا او بیا به راوچی بیا جهنم ته راوچی الله دې متاسو بچ یا الله تعالی ټول مسلمانان بچ کې د جهنم انهم بشکدوی الفودی مندلی و اباهم بلار خپل بلاران نک ضالین گمراه بلاری فهم بس دوی هم علی آثارهم دغیب نقش قدم باندې یهرعون منډه وین کی روانو بس موږ سره دوه غونډه غي بس روانو ولقد فتاکیک سرا ضل گمراشی وی قبلهم مخکد دوینا اکثر الاولین اکثر د پخوانیونا ولقد فتاکیک سرا ارسلنا مونږ راستولیو فیهم بدوی کې منذرین ير ور کون کی فانظر بسو ګرا کې فکانا څنګه شو عاقبت المنذرین اخر انجام د ير ور کون کو ولقد او فتاکیک سرا نادانا आवाज وکړو نوح علیہ السلام فلا نعم بس ډیر خستا ډیر خ المجيبون مونږه جواب ورکون کیو مونږ نه دعا وکړه او مونږه خ دعا قبلون کیو وینا هو او مونږه نجات ورکړو هغه ته واهله او داغه کور ولوتا من الكرب داغه تکلیف العظیم لوینا وجعلنا او مونږه جوړ کړل ذریته اولاد هغه هم الباقین او ماغي باقی پاتې کیدونکي دغه جنور خو هلاک شول او په کشتۍ کوم دی پاتې شول وترکنا او موږ پر خدای علیه پد باندې فل اخرین پرستنو کې ان کې صد دوی پرستنو کې سلام دی علی نوح بنوح علیہ السلام باندې فل العالمین په جهانونو کې ان په عالمو کې ان بشکمغا کذالک هم دغرنګي نجزل المحسنین بدل ورکو نکانو خلقتا انه بشکاغا ان نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنين زمونږ د مؤمنانو بندگانو نو ثم بیا اغرقنا موږ غرق الاخرين اغنور وان او بشکا من شيعته د اغید ډلنا ان د نوح علیہ السلام د پیغمبرانو نا الا ابراهيم البته ابراهيم علیہ السلام هم اظهر کلا جاء چراغ ده ربه خپل رب ته بقلب سلیم پزړه روغ سره صفاز سره سالم سره چې شرک وغیرہ پکې نه وو اس هر کله قال چې د اولی لابيه خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ما ذا تعبدون د څه عبادت کوي تاسو د څه دي چې تاسو کوي افکن دروغ ته ویلي کو دروغ یو شی چې جوړ کی آیا په دې دروغ الہتن معبودان دون الله سوا د الله نه تريدون چې تاسو غواړئ فما ظنكم بس خیال استاسو برب العالمین رب العالمین باندې په پالون کې د عالم باندې فنظر بس او قتل د نظرتن یواره قتل سرا فی النجوم پستورو کې لکه څنګه سړی حیران چې داسې بره وګوري داسې فقال نو ویلی انی بشکز چې ما سقیم زب طبیعت ما زما طبیعت خنه ده مزاج می خنه ده او دا چې کله غوی روانو خپل غزیتا مليتا او عبادت ته او بیا بغزه کې ودی ملي کول او بیا ابراهيم عليه السلام ته ویل چې تم غسر لاړ شه ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې زنه ما زما دي سر نه لګي بعض خلکو د دې معنی د بیمار کړي دا او بیا هغه د پاره دا جواز جوړ کړی دی چې کنه د ابراهيم عليه السلام دروغ او هغه دروغ ویلي ودی ته په د ابراهيم عليه السلام شان سره د خبره د سړي زیاته مناسبه نه ده نو کوم مفسرینو چې د خبره ته اهمیت نه دی ورکړی او د کوم چې د بلې ته ورکړی دی دا ډیره مزیدار ده ځکه چې سقیم یوازې بیمار ته نه وایي یو شی سره چې تا نه لګي تا طبيعت باندې هغه خنه لګي کراهت محسوسه هغه باره کې لکه مثلا ما یو کار سره ته یو کار کې تاسو نه لګي نو زدا ویل شم چې زدا د کار نه سقیم یم یعنی ما په طبيعت باندې خنه لګي تاسو دا کار په ما خنه لګي فتولوا بس دی واپس شول عنه دا غنا مدبرین شاکون کی زکه چې دهنت لور سره او دی لاړ خپل غمنډیا ملا یا چې دی ورځ د عبادت فراغ بس دی ورغه الى الہتهم اغي معبودانو ته فقال نو ویلی د ابراهيم عليه السلام هغه بوتانو ته ویل هغه غړ غړ بوتانو هغه غړ سترګې لکه څنګه چې لوی لوی جاسي جوړ شي الا تاكلون خوراک ولنه کوي تاسو او دا چې دا خور مشه چې لاړ شي او دا بدی باندې دا مټیا نه دا بسکټ او دا خواږه زړه ترخه دا پراتی ور سره او دلته د دوی باکره هغه پروګرام نو دی ورته چې خوراک ولنه دا خوراک تاسو پروت لګا مونږه هغه چرته یو سړی وي د کلینر راغلو نو ډېر زیات وګه شي او د بازار نو صحیح بازار کې وګه شي هم د بازار د نوې دکانونو چې تریدلی هم نو
نو دې چې راغله د میوه ته سړی ناشته او د هر طرف ته میوه دي او د ورته خاموش ناشته نو دې